بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د کشو بابا نه یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم او ستاسو د خوښې او ستاسو د فرمایش قصه، تاریخي قصه او اسلامي قصه د سلطان محمود غزنوي د یو نوي قصې سره امید ده انشاءالله چې ستاسو به خوښ شي. څه ورځې به کې چوټې راغله خو د هغې بخښنه غواړم. انشاءالله در دې نه بعد به کوشش کوو چې دا قصه خپل پایې ته، خپل حد ته، خپل اختتام ته یې ورسوو انشاءالله. نور پکې وخت رانه ولي. نو په تېر قسط کې تاسو دغه خبره اورېدلې وه چې څنګه خانه جنګي شوې وه. په تېرو قسطونو کې تاسو اورېدلي د ابو منصور سره یا د دغه نورو کسانو سره چې کوم کې د سمنتاش هم ذکر و چې بیا په اخره کې هغه د محمود غزنوي انګور شوه. او د دغې نه علاوه په هندوستان کې چې کوم مترا او کوم غټ ښارونه او د هغې د قبضه کولو نه بعد کله چې محمود غزنوي قنوج ته لاړ، نو په قنوج کې د دې برخلاف چې هغه ته څنګه ویلی شوي چې یاره په دې کې به ډېره سخته مقابله کېږي، ډېره خطرناکه مقابله به کېږي او د هندوستان د ټولو نه سخت ځای، د ټولو نه یا خطرناک ځای یا ګران ځای ده ته په اطلاعاتو کې، ده ته په ویناګانو کې دغه ورته ویلی شوی. خو کله چې محمود غزنوي هلته لاړ نو هلته هېڅ هم نه. راجیاپال خپله خزانه ویستې وه، خپله ښځه، خپل زوی او دغه یې اخیستي وو. څه سپاهیان، څه لږ کسان یې ځان سره کړي او تښتېدلی وو. او د هغه چې کوم مین فوج و یا د هغه چې کومه نفري وه، هغه ویلی کېږي چې هغه د دغه ځای نه ویستې وه او د دغې قنوج ته نږدې په 3-4 ورځو په فاصله باندې یو قصبه ده یا وړوکی شانتې ښار دی چې د هغې نوم دی باري. هغه یې دغې باري ته لېږلی او د ده اراده هم دا وه چې یاره زه به په خپله بیا دې ځای نه وځم، نو باري ته به لاړ شم. نو محمود غزنوي چې کله راغی نو دی په دغه ځای کې نه و، د دغه ځای نه تښتېدلی او محمود غزنوي د قنوج دغه شانتې خوشیتشه میلاو شو او محمود غزنوي بیا د هغه ځای د مندرونو سره یا د هغه ځای د بوتانو سره د هغې سره چې کوم سلوک کړی نو خو تاسو ته ښه پته ده چې هغه به څه کړي. قصې له به نن راځو چې نن په قصه کېږي چې د راجیاپال څه پته لګي که نه لګي، د محمود په لاس ورځي نه ورځي. محمود مخکې څه کوي. 1018 چې کله محمود غزنوي قنوج ته ورسېده، د قنوج قلعه یې فتح کړه، هغه یې قبضه کړه او په دې کې چې دننه کوم مندرونه وو، په دې کې چې کوم بوتان وو، هغه یې راویسته او هغه یې په خپو کې ریزه ریزه کړه، اسونه یې پرې وګرځول او دغه بوتان یې دړې وړې کړه او د دغه قنوج په دې قلعه کې یا د قنوج په دې ښار کې بیا په ځای د دغه منظرو د جرسونو یا د هغې د کنټیانو په ځای پکې بیا د اذانونو اوازونه شروع شو. راځو به د هغه پنډت طرف ته. پنډت نیولی شوی د هغه جاسوس په ذریعه باندې چې کوم پنډت سره میلاو شوی د هغه په ذریعه باندې نیولی شوی او که چاته د دغه جاسوس نوم یادي چې د پنډت سره یې په هغه غار کې جګړه هم راغلې وه، بیا ورته پنډت د زر جواهراتو د مال د هر څه پیشکش ورته هم کړی خو هغه هېڅ هم نه قبول کړي او یو ملګری چې کوم دی نو هغه په لالچ کې تللی نو هغه بیا هغه غار چې په کوم کې د خزانې غار چې په کوم کې په لاره کې یو کنده شانتې یو کویه شانتې و، اوبه پکې او پای کې بیا زهریله ماران و، د هغې خوراک شوی یو ملګری د هغې خوراک شوی او یو بچ شوی چې کوم صحیح و د صحیح لارې سړی نو هغه جاسوس که چاته نوم یاد نو ماته په کمنټ کې ضرور ووایه. ښه نو د هغه په نشاندهۍ باندې دغه پنډت ګرفتار کړی شو. پنډت د محمود غزنوي مخې ته پیش کړی شو. محمود غزنوي ته تپوس وکړو چې یاره بادشاه دې څه شو یا راجا دې څه شو؟ نو ده ورته وویل چې یاره ما ته پته نشته. بیا ورته محمود غزنوي وویل چې د محمود غزنوي یو سپاه سالار ورته وویل چې خزانه دې څه کړه، د بادشاه خزانه څه شوه؟ نو د هغې ورته هم ده وویل چې یاره د خزانې ځای ما ته معلوم دی، څنګه چې ستا د جاسوس تا ته ویلي دي چې ما او د هغه د هلته ملاقات شوی خو خزانه اوس که زه تاسو هغه ځای ته بوم زما ځای ډېر زیات لرې دی، ډېر ګران دی، ستا د جاسوس ته پته ده خو که زه تاسو بوم ځم خو هغه به اوس هلته نه وي ځکه چې بادشاه کله د دې ځای نه وتی دی او چې وتی دی خزانه به یې پخوا وړي، خزانه هلته څه ګوري. دا پنډت ډېر چالاک او د ژبې نه ډېر تیز و، چرب زبان و.
بیا ورته دې محمود ورته ووایي چې لکه ته د داسې یو بادشاه دپاره داسې یو راجا لپاره ولې ځان دغه کوې او دا څنګه راجا دی چې ته یې دلته پرېښودی او ستا نه لاړ ته ولې دغه راجا لپاره ځان دغه کوې خرابې نو دی پنډت ورته ووایي چې زاړو دغه راجا لپاره ځان نه خرابو زه په خپل مذهب روان یم په خپل مذهب به یم او داسې یو راجا چې هغه د خپل مذهب سره وفا ونه کړي د خپل دین سره وفا ونه کړي د خپل عوامو سره وفا ونه کړي او زما سره څه وفا وکړي زما د هغه باندې هېڅ کار نه چې هېڅ پروا مې پرې نشته خو زه د هغه لپاره څه نه کوم خو زه چې څه خبره هغه مې تا ته وکړه بیا ورته محمود غزنوي ووایي چې ته مسلمان شې هغه وایي چې هېڅ کله هم نه زه هېڅ کله هم نه مسلمانېږم او تر څو چې مې په وجود کې سای څنګه چې تا زما را بوتان ریزه ریزه کړه زموږ دا مندرونه دي راواچول دغه شان که ته زما د وجود هم ریزه ریزه کړې نو هم مې څه پروا نشته خو ما ته پته ده چې ستاسو په مذهب کې هم دا خبر شته او پکار هم دا ده چې د مذهبونو چې کوم پیشوای یا کوم مذهبي مشرانی د هغو په هر مذهب کې د هغو ادب او د هغې د احترام په باره کې لیکل دي نو زه ستا نه د هغې تمه کوم محمود غزنوي ورته ووایي چې ستا خوښه ده ستا سره څه سلوک پکار دی ته ووایه دې پنډت ورته ووایي چې یاره که په ما لږ رحم وکړي ما پرېږدي نو زه ځمه ځان باید جمنا په حواله کړم یا به چېرته ځان یو لرې ځنګل ته حواله کړم ځکه چې زما وړه چې کوم غم دی اوس او کوم خفګان دی نو هغې ته تا ته پته ده چې زما مذهب ته کوم شکست وشو ستاسو مذهب ته ګټه وشوه نو زما په ژوند بل څه ارمان نشته خو زه به یا ځان جمنا ته په حواله کوم یعنې مطلب دا چې خودکشي به کوم یا به ځم چېرته لرې په ځنګلو کې به پروت یم او که ته کولی شم زما سره دغه سلوک وکړه محمود غزنوي ته وایي چې ځه ځان له آس واله او ځه چې په کم طرف ځې ځه مزې کوم پنډت د قنوج نه ووته او د قنوج نه چې ووته نو د جمنا په طرف روان شو جمنا په طرف یا یو دریاب په طرف زما فکر نه اوس خبره وتېره آسماني سور دی روان دی روان دی روان دی روان دی ګیر چاپېره خو ځان ته ګوري چې هر څوک راپسې راپسې نه دي خو روان دی مخې ته دغه جمنا راله دغې جمنا ته د اس ورکوز کو هسې ورکوز کو خو اوبه چې کوم دی نو اوبه په شور کې نه دي په قهر په غضب کې نه دي ډېرې خاموش او نرمې نرمې روانې دي موسم داسې موسم دی چې د اوبو د سیلاب یا د داسې څه خطره نه وه یا په دغه وخت کې د اوبه چې دی نو دا خاموش او نرمې نرمې روانې پستې پستې روانې ده د اس دې اوبو ته ورکوز کو د اس په دې اوبو کې روان شو د اوبو دې منځ ته رو 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 په بل طرف ته چې ووت نو پنډت خو ځان دې جمنا ته حواله که خو په بل طرف ته یې بیا ځان وویسته بیا مخې ته چې لاړ نو بیا یو جوور ځنګل ته ورننوت ځنګل داسې ځنګل دی چې بعض ځای کې ونې سیوا دي په بعض ځای کې کمې دي په بعض ځای کې اډوشتی نه دی روان دی روان دی روان دی داسې دوه ډېرکۍ شانتې رالې د هغې په منځ لاره تللې ده دی په هغې باندې لاړ تر به څه ستاسو خوږم هو یو ځای ته دی لاړ نو په ده باندې شپه راله ځنګل دی او خوشی ځنګل دی څه پکې شتی نه د انسانانو ګیر چاپېره څه اسره بسره نشته د خپل اس داسې د بوټو موټو خوراک دپاره وښو ګیا خوراک دپاره پرېښوده او بیا ولګېده نو جاخې ماخې او لرګي مرګي وغیره یې ځان ته راټول کړه اور یې ځان ته بل کړه او ټوله شپه یې دی همدغې اور ته ناست ولې چې ځنګل و خطرناک ځنګل و د درنده او د ځناورو د هر څیز د حملې کولو خطره وه نو د دغه جاخې بوټي موټي ټوله شپه سېدل او دغې ته ناست کله چې سهار شه واپس دی پاسېده بیا روان نو د دې نه مخکې ده ته یو ځنګل راغی چې کوم ډېر زیات ګران دی ځنګل دی خو ونې پکې هم ګڼې دي بهتر څه ګڼې دي او د دې ونو دا ښاخونه چې کوم دي نو دا داسې په کته رانسکور شوي دي نو د دغې د لاسه په دغه ځنګل کې تګ او سفر چې کوم دی نو دغه ډېر مشکل و دې پنډت پکې ځان له څه پچل ولار کول او روان ورو ورو د دغې ځنګل نه ووتو مخې ته دا غر چې دی دا نور هم ګران شو غر ګران شو لاره یې نری شوه ډېرو زیاتو داسې وران خټان دي دی په دغه غره باندې اوړي لګیا دی په دغه غره باندې څه په مشکلاتو څه په کوښښونو په چل ول روان دی د دغه غره نه مو ښه پوره سفر چې په دغه ورځ هم ته وکړو د دغه ګرانو غرونو د دغه ځایونو نه واوښتو مخې ته اوس چې هوا داش میدان دی
او په نیم دشت باندې ځنګل دی او په نیم باندې اخوا هسې بیا کاڼي بوټي دي او داسې لږ لږ هوار شوند ځایونه دي پکې. دی په دغې ځنګل نه چې ووتو دغې هوارو ځایونو ته ور واوښتو نو لرې څه ګوري چې په یو هوار ځای کې خیمې لګېدلې دي. د خیمو نه خواته یو دوه خیمې بیا داسې خیمې لګېدلې دي چې د هغه د قیمتي کپړو چمک والا ښې کپړو والا. ده چې دغه خیمې ولیدې نو ده خپل اس له خپه ورکړه زور یې ولګاوه منډه یې کړه منډې دی چې په رفتار شو په سپیډ شو. نو کله چې د دغه خیمو سره کم کسان وو محافظان وو هغوی چې دا ولیدي چې یاره یو څوک را روان دی یو کس را روان دی ډېر په رفتار کې را روان دی نو هغوی د خطرې نه د حفاظت لپاره زر راپاڅېد خپل تورې غشي لیندې وغیره هر څه یې راواغسته او چې څنګه راپاڅېد داسې هغه څوک دا سترګې چې کولاو نه کړي چې لکه څوک را روان دی خو چې څوک دی دا سترګې ورته داسې باټې کړو چې ویې کتل نو چغې کړ چې ها پنډت مهاراج راغی خوشحالي وکړه د خوشحالۍ اظهار یې وکړو. د دغې قیمتي خیمې نه د یوې نه مهاراجا راجاپال راووتو ورسره یې راني راووته دا بلې خیمې نه لچمن پال چې کوم د دغې راجاپال زوی دی هغه راووته. په دغه ساعت کې دا پنډت راورسېده دا راجاپال د پنډت ته ډېر خوشحاله شو د ده سره سلام کلام وکړو دی بیا د نه خپلې خیمې ته بوت. دا پنډت چې کوم دی دا راجاپال دی چې کله د خپل ځای نه وتی دی نو دی په دغه ځای کې دېره شوی 80 یا 50 محافظان دي ورسره او داسې ورسره خادمان دي نوکران دي ورسره ذاتي خپل د اعتماد د بروسې کسان دي ورسره د هغې نه علاوه 4-5 د ده سره رقاصانې یا ګډا والا یا ډمې چې ورته موږ وایو هغه دي ورسره چې په کم باندې د شپې یا هر وخت چې کم د ګډا یا د محفل یا رقص د دې پروګرامونه پخوانو بادشاهانو یو عام رواج و هغه به یې پرې کوو دغه ورسره هم وي. دغه یو قافله وړوکي شانته یا یو ګروپ چې کوم دی دا دغلته ناست و. پنډت چې کله د راجاپال سره دننه لاړو په خیمه کې ورسره کېناستو نو پنډت د راجاپال ته ووایي چې قصه درته شروع کړمه په زړه کې دې همت شته د اورېدلو همت ته پکې شته دومره مضبوط زړه در سره شته چې ټوله قصه راته صحیح حالات ته ووایم. راجاپال ځان غلی کړ او پنډت ورته قصه وکړه چې یاره زموږ چې کوم مندرونو د هغې سره دا چلو شو زموږ بوتان مسلمانانو په خپو کې واغېږل ستا د مندر ستا د په محل کې چې کوم مندر و د هغې داسې حال شو دا حال شو آخوا شو دا چلو شو د نور څه قصه نه کوي خو د مندرونو د بوتانو د دیوتاګانو د دې خبرې ورته کوي. کله چې دا راجاپال د ده د خبر نه لږ څه تنګ شانته شو نو د ده دا خبره یې کټ کړه او ده ته یې ویې چې پنډت مهاراج ته دغه خبره پرېږده ما ته نوې خبر راته ووایه دا زړې خبرې ما ته مه کوه دا خو ما ته د مخکې نه پته وه چې دا څه کېدو واله دی زه په دې پوهه یم ما ته نوې خبره وکړه نوې خبر راله راکړه دا راته ووایه چې ما چې کوم کسان پرېښي وو موږ چې کوم پروګرام کړی مونږ چې کوم منصوبه جوړه کړه په هغې کې څه وشو څه پیشرفت پکې وشو څه کامیابي پکې میلاو شوه که نه. پنډت ورته وایي چې هېڅ هم ونه شو هېڅ کار هم نه دی. راجاپال حیران شو چې څنګه هغه ته وایي چې تا چې ما له کوم 12 کسان نه کړي وو کوم 12 کسان تا ما ته پرېښو تا ما ته ویلي چې دا انسانان نه بلکې دا درندګان دي مثال کې ځناور دي. ځناور نه مطلب داسې چې لکه دوی نه د خپل مرګ دي نه د بل په مرګ دي نه د مرګ نه یېرېږي نه د زخمي کېدو نه یېرېږي نه د ګرفتارۍ نه یېرېږي نه د دشمن نه هېڅ شي نه یېرېږي. مثال کې داسې سپاهیان یا 12 کسان تا ما ته پرېښي خو دغه 12 کسان چې کله مسلمانانو په ښار حمله وکړه او چغې سورې شروع شوې او منډې ترړې شروع شوې او بګدړ چې ورته وایي چې هغه شروع شو چا یو طرف ته منډې وهلو چا چغې وهلو چا بل طرف ته منډې وهلې نو په دغه چغو منډو په دې حالاتو کې په دې سختو حالاتو کې دغه 10 کسان ورک شو دغه 10 کسان زما نه ورک شو دغه 2 کسان زما سره پاتې شو. دغه 2 کسانو ته ما بیا وویل وروسته چې یاره تاسو لاړ شئ دغه 10 کسانو درک ولګوو چې شو دوی چې کله لاړه واپس رالو نو هغو دا خبره راوړ چې یاره په کوم ځای کې چې مسلمانان حمله وکړي کوم دکان مات شي یا وغیره کم کور مات شي یا څه دغه ښکاره شي نو مسلمانان خو د هغه ځای نه یا مخکې لاړ شي هر څه چې وکړي خو دغه چې کوم کسان دي یا په دې هندوانو کې نور څه کسان مختلف خلک پکې راټول شوی دی او چې په کوم ځای کې داسې څه شی ښکاره شي قیمتي یا زر جواهرات یا پیسو یا څه دغه لوټ مارې شروع کړل دغه پیسې دغه
هر څه چې کوم دی نو دغه ځان له راټولوي. بادشاه چې دا واورېده نو سر یې کښته کړ نو داسې وایي چې خان بیا دوو کسانو څه چلو کړو. یاره وایي دوه کسان واپس راغله هغو ته ما ووایي چې یاره څنګه تاسو د بادشاه لپاره تاسو څه کولی شئ که نه تاسو به څوک قتل کوئ. نو هغه ووایي چې یاره زموږ څه کار دی چې زموږ بادشاه او راجا په دې ملک کې نشته. هغه د دې ملکه ووته هغه د دې ځای نه لاړ خپله خزانه یې وویسته او هغه زموږ څه کار دی چې خپل سر په چا خاورې کوو یا د بل چا سر خاپ کوو او زموږ اړو څه کار نشته. او دغه کسانو انکار وکړو دغه هم لاړه دغه خپل لسو ملګرو سره ورملګري شو. دغه 12 کسان چې کوم دی نو دا د راجاپال په دې منصوبه او په دې دغه پرېښو چې یاره دا به پاتې شي او دا 12 کسان خو بلاول محمود غزنوي قتل کوي او که د محمود غزنوي په قتل کولو کې کامیاب نشي نو د هغه چې کوم غټ غټ سپاه سالاران دي مین کسان دي کوم صحیح کسان دي هغو کې به لکه کار کوي هغه کې به قتل کوي. خو دغه کسان په هېڅ کې هم کامیاب نه شو. راجاپال بیا سر کښته کړه ډېر زیات خفه شو چې لکه دا خوی سم ونه شو. دې پنډت بیا دته دغه شروع کړو ملامته کول یې شروع کړو دا د دیوتاګانو د قهر نه یې پیرولو شروع کړو چې دا چل دی واخو دی ستا سره خو د کالنجر خلک هم ملګری کېږي او د پلانکي ریاست کسان د سر ملګری کېږي د لاهور بیمپال نډر چې کوم دی هغه هم ستا سره اتحاد کوي او ته داسې کار وکړو چې دا هر څه واپس راټول کړه او ځو او ما چې تاسو ته کوم ښار یاد کړو چې هغې ته ځو هغه به خپل دارالحکومت جوړ کړو هلته به نوی حکومت جوړ کړو او بس د هغه ځای نه به بیا واپس په دغه باندې حمله وکړو په قنوج باندې به حمله وکړو مسلمانانو له به شکست ورکړو. او تا ته خو پته ده چې قنوج ته په ټول هندوستان کې په څنګه په احترام په نظر او د قدر په نظر کتل کېږي او ته وګورې چې تا خپل حکومت او خپل بادشاهي خپل تخت خپل عوام خپل قلعه هر څه دي هغلته هغو ته پرېښودو ته داسې راووتې. دې راجاپال دې پنډت ته ووایي چې مهاراج ما سوچ کړی دی د هغه ځای نه هسې نه یم راوتی زه به خامخا تا ته څه نه څه به راته ښیم لکه چې زه څه کومه. خو د ټولو نه مخکې ضروري خبره دا ده چې موږ لاړ شو دغه خزانه راوباسو او دا محفوظ مقام ته منتقل کړو د هغې نه بعد به بیا سوچ کوو چې بیا څه کوو. پنډت حیران پاتې کړه چې یاره زه ده ته دغه کومه ملامته کوم او خبرې اترې کوم او ته بیا هم د بل څه سره کار نشته د خزانې سره کار دی. خیر دا پنډتو سره شو مخصوص ملازمان او سره ملګري کړه دا یې ځان سره بوتله او هم هغه غار ته لاړ او ما هغه ځای ته لاړ چې کوم په تېر قسط کې ما تاسو ذکر کړی چې په کم کې دغه پنډت هغه خزانه خوندي کړې وه چې 4-5 کسان یا چې کوم کسانو په اس باندې تړلي سترګو تړلي په پټو سترګو به یې راوسته خزانې بکسونه به یې پرې دننه کول او بیا به یې واپس بوتله. دغه غار ته واپس لاړ او دغې پنډت چې کوم دی نو هغه محمود غزنوي ته دروغ ویلي چې یاره که ته ځې زه به تا هغه ځای ته بوځم خو که ته لاړ شې نو هلته به خزانه نه وي. نو د محمود غزنوي خو چې د خزانې داسې خاص شوق و نه چې خامخا یې دې پنډت ته ویلو چې نه ته خیر ته ما بوځې لکه زما د زړه تسلي وشي. نو محمود غزنوي خو دغه کوله نه ولې چې د هغه دغه مقصد نه او پنډت څه چلو چې پنډت دروغ ووي چې لکه چې ته ځې نو خزانه به بادشاه وړي یعنې یو قسم کې خبره یې داسې جوړه کړه چې بادشاه خو تلی دی او چې تلی دی نو بغیر د خزانې به نه یې تلی خو هغه خزانه به په مخ اخیستې او تلی به اوس چې ته ځې هلته هسې به ځې. نو دغه خبره یې محمود غزنوي ته دروغ کړه او لاړه دغه ملازمان یې د ځان سره کړي دوی به دغه بکسونه راغسته دا د دې راجاپال د پلار نیکه او د ډر نیکه د وخت دا خزانه را روانه وه جمع کېده په منونو پکې سره او سپین زره او زرو جواهرات او نغدي پکې وه لوی بکسونه او دا د ملازمانو به راغسته بهر ته به یې راویسته راغسته بهر ته به یې راویسته هلته تر دې چې دا ټوله خزانه یې بهر ته راویسته. چې کله دا ټوله خزانه بهر ته راویسته دغه لسته ملازمان چې کوم نوکران دي دغه د پنډت واپس دې غار ته وبلل وایي چې راځئ چې دننه ځو. ها په دغه ځای کې د یوې خبرې ذکر زمان ير شو چې څنګه چې تاسو ته پته وه چې کله په دغه اولنی غار چې دی په دې کې به دننه لاړې په دې کې دننه بیا بله لار وه بل غار دننه تلی په تېر قصه کې ما د دغې غار نقشه تاسو بیان کړې وه خو په اخر کې چې به دغې خزانې ته ورنږدې کېدې یا د خزانې دې ځای ته به ورنږدې کېدې چې کوم کولاو ځای غټ ځای و کمره شانتې ځای نو د هغې د بهر په دغه ځای کې غټه کنده د پنډت کنستې وه غټه کنده یې کنستې وه او په هغه کنده کې اوبه وې بیا او په هغه اوبو کې دې پنډت ډېر زهریلا او خطرناک ماران ور اچولي غټه کنده وه ښه پوره کنده وه
نو په دغې کنده له پاسه باندې بیا جاخې ماخې بوټي موټي ایښي چې لږه شان خاوره پرې اچولې وه چې یاره که څوک داسې راځي ناشنا څوک چاته پته لګي چې به دلته خزانه د راځي نو دې کندې ته به غورځېږي. هغه کنده چې هغه ما تاسو وویل چې یو مسلمان جاسوس او د دغې بادشاه هغه چې کومه ښځه هغه بله راني کشره هغه پکې غورځېدلې، هغه دغې مارانو خوړلي چیچلي وجلي. نو په دغه کنده له پاسه دغې پنډت اوږدې اوږدې غټې غټې تختې ایښې وې د لرګو، غټې غټې تختې ایښې. نو په هغه تختو له پاسه به دا ملازمان تله راتله او دا بکسونه به یې راوړه. کله چې په اخره کې د پنډت دا ملازمان واپس بوتلو چې راځئ دننه نور سامان پاتې یا نور څیزونه پاتې راوړه. هغه ووایي چې یاره که دننه خو غار خالي شو موږ هر څه راتش کړه راوړه. خو هغوی چې دا پنډت به درته نور غار کې ګیر چاپېره څه به ایښي هغو د څه نه خبر وو. نو چې کله هغو دننه لاړه په دغې کنده باندې تېر وته لاړه دې پنډت ته دوی جان تاسو رشه زما نه یو شی هېر شو تاسو لږ ساعت له ودرېږئ زه راځم. هغو په دغه ځای کې په انتظار شو دا پنډت. نو دې پنډت ته دغه تختې راښکودې ښکلي بهر ته یې راوړې. پنډت چې کله بهر ته راغی دې بادشاه ته تپوس وکړو چې هلکه هغه کسان څه شو؟ نو هغه ورته وویل یاره کسان مې دغسې دننه پرېښودو تختې مې ترې رابهر کړې او بس اوس زه چې ځو. نو دې بادشاه ورته وویل چې هلکه دا خو لکه بده خبره نه ناجایزه نه ده او په دې اخره کې لکه د دوی خیرې ولېړو بددعا یې ولېړو ای به پرېږدوه د دوی چې کومه تنخوا ده یا د دوی سره چې کوم د مونږ د معاوضې د واده کړې ده د هغې نه به زه ډبل ورکړم 3 چونده به ورله ورکړم هېڅ خبره نه او بولي به د ځان سره واپس به بولي. پنډت ورته ویل چې ګوره باچا سلامت داسې کار دی چې د دې خزانې دپاره تا د خپل مذهب سره د خپل ملک سره د خپلو عوامو سره د خپلو خلکو سره تا بې وفایي وکړه د هغو سره د دوکه وکړه. نو یو عام ملازم سړی د هغه څه پته لګي چې د هغه د هغې دپاره ما تا نشي قتل کولی ستا ښځه او ستا زوی نشي قتل کولی. نو بس د دوی نه خلاریږه او دغه خزانه مونږ هسې هم پرې خچرو یا په دې آسونو باندې بار کړی لرو ځه چې ځو. لنډه خبرداره سر به زه ستاسو کوم خو دغه خزانه یې واخیسته او هغه ځای ته لاړ چې په کوم ځای کې هغه نور کسان وو. د دغه ځای نه بیا دوی یو لرې طرف ته یو جوور ځنګل ته منتقل شو او په هغه ځنګل کې بل یو غار و. نو په هغه غار کې دننه دیو دغه د سر چې کوم نور ملازمان یو 15 شپږ په هغې کې نور د اعتماد کسان یې وکاته او هغو په ذریعه باندې په هغې کې دننه بل یو ځای وکنستو ناشنا غوندې کې ځای پکې وکنستو خفیه او په هغه خفیه ځای کې هغه خزانه کېښوده او په دغه شپه باندې بیا دغې بادشاه چې کوم دی نو دغه 15 شپږو کسانو باندې ښه جشن وکړو دغه ډمې او رقاصانې دغه ورته ګډې کړې ښه د دنیا انعامونه او مال دولت پیسې ورله ورکړې چې هر دوی دا راز هم چاته ونه وایي ماته هم څه ونه وایي چې زموږ هم حفاظت کوي چې لکه نیت یې خراب نشي. په دغه شپه چې په دغه ځنګل کې کله دغه جشن و کله دغه غلغپاړه غویبه جوړه وه دا پنډت او د بادشاه ښځه په دغه غویمه کې نه په دغه جشن کې نه پنډت په خپله خیمه کې ناست خپل عبادت یې کوو. د بادشاه دا ښځه یعنې دا راني چې کوم ده نو دا پسې لاړه او ده ته لاس په نامه کېناسته او ده ته وي چې یاره دې پنډت د دې ښځې نه تپوس وکړو چې یاره آیا د بادشاه سلامت ته څه په چل ول پوه شوې که نه څه په اراده څه په سوچ فکر یې پوه شوې چې د ده آخر فکر او سوچ څه دی. دغې راني ورته وویل چې یاره پنډت مهاراج زه د هغه په هېڅ سوچ نه یم پوه که تپوس دې کومه هسې بس په چل ول په خبرو کې مې واړی راوړی حل راته نه وایي چې د ده اراده سره د ده نیت سره چې دی څه کول غواړي چاته حل نه وایي نه ما ته حل وایي نه بل چاته حل وایي او هېڅ په چل یې نه یم پوه او د ده د وجې زما د زوی مستقبل هم تاریک شو په تیاره کې شو ولې چې د خپل ملک پرېښودو زما زوی یو شهزاده دی او د بادشاه وارث دی د دې نه بعد به زما زوی بادشاه کېده او د ده د لاسه زما د خاوند د لاسه زما د زوی مستقبل هم تاریک شو او زمونږ ملک هم په داسې حال شو زمونږ مذهب هم اخوا دېخوا دا خبرې کولې او ښکاري راته ده چې یار زما دا خاوند چېرته یا پاګل شوی دی یا پکې څه بل څه مسله شوې ده. نو دې پنډت ته وي چې آیا تا سره داسې جادو ټونه څه داسې څه چل دی نه تعویز ماویز څه پرې وکړي چې یاره دی لږ ځای له راشي. دې پنډت ورته وایي چې زه هم په دغه سوچ کې یم په دغه سوچ کې لګیا یم او دغه طریقه کوم خو ما ډېر سوچ فکر وکړو ډېر حساب کتاب مې ولګو او د حساب کتاب نه راته دا اندازه وشو چې دا دیوتاګان چې کوم دی زموږ ډېر زیات غوسه دي او خامخا د یو ښایسته جینۍ قرباني غواړي تر څو پورې چې د هغې قرباني نه شي نو لکه زموږ مخه نه شي برابرېدی زموږ طرف نه سمیږي. نو دغې راني ورته وویل چې آیا تا ته داسې څوک معلوم ده
نو دې پنډت ورته وویل چې او اشاره یې ورته وکړه یا هسې ورته په اشاره وي چې رقم د بادشاه چې کوم دا رقاصې دي یا ډمې دي په دغه رقاصاو کې چې کومه دا د ټولو نه کشره او دا ټولو نه ښایسته چې کوم دا نیندیا نومې دی دغه نیندیا دغه بس دغه ما مقرر کړې ده د قربانۍ دپاره راني ورته ووایي چې قربانوه زما له تا طرفه تا ته مکمل اجازت دی قربانوه دا خو په دیوتا دغه خو واقع چې د عمر نه هم کمه ده او ډېره ښایسته هم ده او ډېره برابر او د قربانۍ دپاره فټ ده او بس دغه قربانوه چې زموږ څه مخ روان شي زموږ څه لینډ روان شي سر به څه ستاسو خو ګم خو په بله ورځ لا داسې کار وشو چې اوس د مازدیګر یا د ماښام ټایم دی اسمان پړقېده ورو ورو په پړقېدو شو پړق به یې وکړو داسې دا ملک به ټول داسې رڼا شو داسې ورو ورو توپانونه شروع شو سیلۍ شروع شوه کله چې توپاني باران راځي ډېر تیز اکثر ګلۍ پکې هم کېږي دوم په دې غرونو په دې ځنګلونو په دې ځینو نه ګلۍ ډېر زیاته کېږي او د دې ګلۍ سره چې کم باران یې د ګلۍ دا چې کم توپان دا ډېر خطرناک او ډېر قهاري او ډېر د یرې باران او ډېر د یرې طوفان نو دغه سیلۍ ورو ورو شروع شو دا ونې وړي یوه ونه بلې له راچې بله دا شغار جوړ دی او دا اسمان دا پړقار او دا کړسار جوړ دی په اسمان کې دا ګړزار خیږي ګړار خیږي او په دې کې ناګهانه باران راخې شو چې باران راخې شو سم د باران سره تیزه ګلۍ راخې شو دا کړسار جوړ دا ګلۍ شروع د غربار د اسمان جوړ دی په دې شور غل کې په دې دغه کې بادشاه نشته په خپله خیمه کې نشته بادشاه ځوان چې کوم دی نو هغه تللی دی هغه غار ته تللی دی په کوم غار کې هغه تاسو ته ما وایي چې د خزانې دپاره بېل ځای کنستی دی یا کمره یا تیخانه جوړه کړې یو څه په ملازمانو یې بېل ځای جوړ کړی دغې غار ته دی ورننوته څنګه چې تاسو ته ما وایي چې د بادشاه خو دا اراده وه چې دی به باري ته ځي هغه ښار ته به ځي هغه به خپل دارالحکومت جوړوي هلته به ځان مضبوطوي هلته به خپل اتحادیان راټولوي مختلف نورې قصې چې کوم د هغه منصوبې هغه به کوي د هغې نه بعد به بیا واپس په مسلمانانو یا په محمود غزنوي حمله کوي خپل بدل به تیالي خو مختلف وجې کېدای شي چې یا د محمود غزنوي د یرې یا د بادشاه په زړه کې د بل څه د یرې د وجې د شکست د یرې د وجې بادشاه لا تر اوسه پورې په ځنګل کې کته بره کېده او د یرې نه چېرته تللی نه شو نو څنګه چې تاسو ته ما وایي چې دی په دغې غار کې دی په دغه کې دغه کش کړپ جوړ شو باران شروع شو توپان شروع شو په دې کې چې څنګه پړق وشو د اسمان برېښنا شو نو بادشاه څه ګوري چې پنډت را نمودار شو دی راورسېدو بادشاه ته و چې بادشاه سلامت ته خو ما هلته په خیمه کې وکتې و باران و طوفان و نه وې نو ما سره فکر شو چې دی به کوم ځای ته دلته راغلی دی ورته وایي چا زه دلته راغلم دی په دغه ځای کې بیا دا پنډتان ډېر غټ حرامیان چې کوم دا طوفان دی غویمره دا جوړ په دغه ځای کې بیا دا بادشاه یاری دی بادشاه ته و چې ته ګوره دا ته غلطي کړله او اخوا او دېخوا ملامته کوي او ورته وایي چې یاره دیوتاګان په تا غوسه دي دی ورته په دغه ځای کې و چې مړه پنډت مهاراج زما د خپل مذهب نه بیخي ړوښتی ته ماته دا خبره وکړه چې که زمونږ دا دیوتاګان دوی رښتونې وی دوی واقعي چې دوی سره چې په ما قهر نازلوي په ما قهر راولي زما نه خفه دی نو چې دغه مسلمانان راځي د دوی د بوتان رالي غوزاري په خپو کې مږي مندرونه ولا زرې کوي نو په دوی باندې ولې نه قهر کېږي په دوی باندې ولې د خپل عذاب نه نازلوي چې په ما باندې نازلوي پنډت ورته ووایي چې یاره باچا سلامت ته ګمراه شوی ستا په مزغو کې څه فرخ راغلی دی او ته ځکه دې ګډې وډې خبرې شروع کړي نو پنډت د خپل مهاراجا راجیاپال نور هم په یارولو کوشش شروع کړو چې لکه ته خو ګمراه شوی او دا چل شوی او تا مغزو کار پرېښی دی او دا چل شوی را خوا دېخوا د دوی دا خبرې روانې وې چې په دې کې دا طوفان او دا ګلې او دا نور هم راتېر شو نو دې پنډت یې راجا ته وایي چې ګوره باچا سلامت دا خو ګوره دیوتاګانو قهر راغی دا خو د دیوتاګانو قهر دی او تا چېرته داسې طوفان او داسې ګلې لیدله بهر ته چغې شوې دوی چې کوم ځای کې خیمې وي دوی چې کوم ځای دغه هلته چغې شوې شور او غوغا جوړه شو چې یاره سیلاب راغی او زر خیمې وباسه د دې ځای نه لرې کېږئ بل ځای ته منتقل کېږئ شور غیمه جوړه شوه چې کوم ملازمان هغو زر خیمې په ویستو شروع کړه او د اوچت ځای ته چې کوم ډیرکۍ میرکۍ یا په دې
غره باندې اوچتو ځایونو ته راختو کوشش یې وکړو. دغه داسې علاقه وه چې په دې باندې به د غره کې چې کله داسې بارانونه وشو نو داسې سیلاب به پرې راته. زر زر د هغه ځای نه ور اخوا شو. دې پنډت دا راجا ښه ویره و چې یاره اوس دا خو قهر دی او د یوتاګان نه راته شوي دي دا چل نه. بس زه چې راته کوم منترې ویم یا کوم خبرې یم ته هغه شروع کړه دا چل وکړه. دا مهاراجا چې دی نو دی خندانه شین شو ویې خندل او درته وی چې مړه دا توپان زما څه کولی شو دا ګلی زما څه کولی شو دا باران زما څه کولی شو سیلاب زما زه خو په دې غار کې دننه پټ یم او نه زما نه دا خزانه وړی شي نو ما ته څه ویلی شي زما زړه خراب په دې کې دا زوی هم راغی لچمن پال هم راغی دی ډېر ګبراو دی ډېر یېرېدلی دی ولې چې د ده دې مغزو ته هم دغه خبره پرې وتري چې دا چې کوم دی نو دا د دیوتاګانو قهر دی یا د دیوتاګانو عذاب دی. په دغه ځای کې دا راني هم راغلې ده دوی په دې غار کې دي دا پنډت او بادشاه نه علاوه دا نور ټول لګیا دي دا یرې او فریادونه کوي او دا خپل د مذهب هغه چې کوم منترونه دي هغه دي هغه کوي لګیا دي مافیانې غواړي. سیلاب راغلی دی لوی لوی شغار جوړ دی دا ګرړار جوړ دی د طوفاني باران وریږي بهر ته. په دې کې څه ګورو چې یو غټه یو کافر اژدها راننوته. اژدها یعنې داسې یو مار دی یو غټ مار دی چې یو انسان یا دوه انسانان ژوندي تېرولی شي د 12 فوټو نه والا 15 فوټو پورې یا داسې ښه پوره اوږده یو کافر مارانې او ژوندي انسانان تېرې دا داسې اژدهاګانې یا داسې خاماران زموږ په پښتو کې د خامار وایي. داسې خاماران چې دی نو دا زیاتتر په داسې جبو مبو کې یا په داسې ځایونو کې اکثر په دغه ځای کې چې خوراک مراک څه میلاو نه شي نو بیا وچوبې ته راوځي او ښکارېده داسې چې دا اژدها یا دا کوم خامار چې دی نو دا د سیلاب را په مخکې کړی او ډېر ځان سره راوړی دی. کله چې دا اژدها راننوته دې غار ته نو په دې ټولو باندې یره راله رپرپی پرې راغله دا خو اژدها راننوته اوس موږ ټول ژوندي تېر کړي. دې پنډت ارامي په دغه ځای کې مقام مونده و. دغه ځای کې د دوی سره یو مشال و دغه مشال یې په لاس کې واغځاو دا مشال یې د دې اژدها ته داسې مخې ته کړ. مشال یې د اژدها مخې ته کړ نو د اور نه خو دا اکثر ځناور تېرېږي هم او بل داسې رڼا یا اور چې د یو څیز سترګو ته ډېر نږدې کړو د هغه ته بیا څه ښکاري نه ګیر چاپېره ورته څه ښکاري نه پړک رڼا کوي که نه. نو دې پنډت دې درې واړه ته وویل چې دا خو اژدها نه ده دا خو اژدها نه ده دا خو دیوتا د اژدها په شکل کې راغلی و څه پیغام به یې راوړی و ډېر غوسه دی ډېر په دغه کې دی خو تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو یېرېږئ مه خو تاسو بس زه چې تاسو ته کوم یا منترونه کوم ټکي ویم یا کوم د موافۍ طریقه درته ښیم هغه تاسو هغه شروع کړئ او بس تاسو بېغمه شئ د ده زه ذمهوار یم. بیا دې پنډت دې لچمن پال ته وي چې ته دننه دې غار ته لاړ شو په دې غار کې دننه یو رسۍ پرته ده هغه رسۍ راوړه هغه لاړ دغه ځای نه یې رسۍ راوړه. ده بیا دې لچمن پال ته وي چې داسې کار وکړو چې دا مشال هم داسې د اژدها دې سترګو ته نږدې یا د ده دې مخې ته داسې جوخ ونیسه چې د ده ګیر چاپېره ړق ونه وهي او بل طرف لاړ او په دې رسۍ کې داسې یو پنده شانته جوړه کړې ول شانته بې جوړ کړو دی د دې اژدها دې سټ ته ور واچو چې د اژدها دې سټ ته ور واچو د هغه ځای نه چې راټیټ کړو نو اژدها په پرړېدو شوه خامار په پرړېدو شو چې څنګه په پرړېدو شو نو دا پنډت ډایرکټ ورغلو د خامار په دې سټ باندې یا په خپو ودرېدی یا ورته ور وختم او دا خامار یې را قابو کړ راګیر کړ ولې چې دې پنډت ته پته وه بلکې پنډت په دې خامارانو په دې قابو کولو کې د دوی په ګیرولو کې ماهر و. ده ته پته وه چې یار دا خامار چې دی نو دا د عامو مارانو په شان په زهرو چې چل نه کوي دوی تېرول کوي ژوندي تېرول کوي نو که دی په داسې طریقه راګیر کړي چې یار د ده خوله یا سټ چې کوم دی نو بند شي نو بیا دی تا ته څه نه شي ویلی. نو ده په دغه طریقه باندې دغه خامار راګیر کړ او بیا راجا ته وي چې بس ته بېغمه شه ته اوس په دې غار کې به وو د هغو سره سهولیت په هغو کې چې تاسو دلته ښه بېغمه ارام وکړئ او تاسو بېغمه شئ سړیه. کله چې سهار شو ښه پوره سره غرمه شوه د مهاراجا چې سترګې وغړېدې نو څه ګوري چې یاره ماحول سوړ دی بهر ته چې راوکتو نو ګوري اوس نوکران خادمان منډې تړلې وي واپس خیمې لګیا دي سیلاب تېر شوی دی ماحول صفا دی. د پنډت راوغوښتو پنډت چې راوغوښتو پنډت نه یې تپوس وکړو چې یاره دغه اژدهې سره دا خامار سره داسې چل وکړو هغه ورته وویل چې یاره مهاراجا خو اژدها نه وه خامار نه وه خو دیوتا راغلی د خامار په شکل او ډېر زیات ناراضه او ډېر زیات خفه و. مهاراج حیران شو باچا حیران شو چې دا څنګه کېدی شي
وایي چې بېګا چې تاسو لاړئ داسې اژدها قابو کول داسې اسان کار دا د انسان د قابو کولو کار خو بېګا چې کله ته اوده شوې بېګا چې کله دغه اژدها راغله نو ما ته د اژدها د طرفه اشاره میلاو شوه چې اشاره میلاو شو نو ما بیا د لچمن پال ته وایي چې ته رسۍ راوړه په رسۍ باندې مې دی وتړو مثال کې دغې اژدها ما ته په خپلې ویلي چې ته دا چل وکړه او دا لکه هسې مونږ یو ډرامه وکړه ما ته د هغه له طرفه اشاره میلاو شو دی دا پنډت مطلب اوس دا دی او ما چې کله دغه اژدها راګیره کړه راومیچوله نو بیا چې ته اوده شوې او رانیو لچمن پال هم لاړه نو دغه اژدها یا دغه ښامار یا د کوم دیوتا چې دا په اصل شکل کې راغی زما سره یې خبرې اترې وکړې او ډېر زیات ناراض او ډېر زیات خفه او دا خبره یې کوله چې یاره زمونږ د مندرونو یا زمونږ د مجسمو یا د بوتانو چې کومه بېعزتي شوې کم توهین شوی دی تاسو د هغې بدل والی که د هغې بدل تاسو وانهغوستو دا چل به وکړو هغه خو به وکړو دې خو به وکړو او زه به ستاسو دا کومه خزانه ده نو دا به غیب کړمه دا به دې ځمکه کې ښخه کړم او داسې مختلف قسمه خبرې دې پنډت وکړي د هغه دیوتا د طرف نه او دا دغه یې پې یرو او بیا وایي چې یاره هغه اژدها دا خبره کړې چې یاره اوس که نور څه یو که نه خو تاسو چې کومې غلطیانې کړلې تاسو چې کوم دغه کړل نو د هغې لپاره به تاسو اوس قرباني ورکوئ د انسان قرباني به ورکوئ او د هغې لپاره مونږ نندني منتخب کړې ده هغه خوښه کړې ده هغه به قربانو دا خبره چې د مهاراج واورېده نو دی په غوسه کې شو دی وایي چې نه هېڅکله هم نشي کېدی زه نندني هېڅ چېرې هم قربانوله نه ورکوم دا نشي کېدی په مترا کې یا په دغه نورو ښارونو کې چې کله دغه کېده مسلمانانو د هغو بوتان ماتول او دا ویمه یې کوله نو د هغه ځای په باچایانو ولې داسې عذاب نه راته چې خاص په مونږ باندې راغلی په دې کې دغه ځای کې چې مهاراني ورته راسره شو ده ته یې ویل چې یاره که ته زما خاوند دی خو چې ته زما له مذهب نه اوړې او زما د مذهب چې کوم خبره ده یا زمونږ چې کوم دیوتا دی چې هغه کومه خبره کوي ته هغه نه منې نو زه به ستا خلاف هم ودرېږم او دا جنۍ به خامخا قربانېږي په دې کې چې دا بادشاه په دغې خپلې ښځه باندې راسور شو نو په دې کې دا زوی راغی دا لچمن پال د خپل پلار مخې ته ودرېد ده ته وایي چې پلاره د تورې او د سپاهیتوب یا د جنګ کولو یا د کم طاقت طریقه چې را تا ماته ښولو تا زما نه یو سپاهي جوړ کړی تا زما نه یو تکړه ځوان جوړ کړی دی زما پلار یې خو لکه ته ما مه مجبوره کوه چې زه دا خپله توره راوباسم او ستا په څټ کېږدم یا تا ته داسې نقصان در ورسوم او ښه به دا چې ته هغه وکړې چې څه زموږ دا پنډت وایي بادشاه ته چې په کله پته ولګېده چې یاره ښځه او زوی مې زما خلاف شوي دي او که زه نور څه یم لکه نوره اندازه خرابېږي بادشاه مکمل ځان غلی کړ مکمل خاموشي اختیار کړه نو دا وه زموږ د دې ځای پورې نننی قسط انشاءالله امید دی چې ستاسو به خوښ شوی په را روانو قسطونو کې را روان قسط کې به ګورو چې یاره راجیا پال چې کوم دی د ده مخکې څه قدم اخلي پنډت څه کارونه کوي نندني قربانېږي که نه قربانېږي محمود غزنوي چې کوم د قنوج د قبضه کولو نه بعد هلته خپل امیر مقرر کړی دی خپل کس یې پرېښی دی او راغلی دی غزني ته په غزني کې دی دی مخکې څه کاروایي کوي نو ګورو به چې مخکې څه راپېښېږي انشاءالله په دې تاریخ کې په دې تاریخي قصه کې اسلامي قصه کې امید دی انشاءالله ستاسو به قصه خوښه شوي تر د نورو قصو پورې تر بل قسط پورې بل ویډیو پورې زما سره اوسېږئ هېڅ چېرې مه ځئ ښاد او باد اوسئ د الله په امان